د ورور سوال کړی دی چې په وترو کې دا دعای قنوت د رکوع نه مخکې ویل پکار دي او که نه وروسته، او لاس اوچتول په دې کې څنګه دي؟ الجواب ولا حول ولا قوة الا بالله. د دې مسلې غږ دا دی چې دعا قنوت دا په اخر رکعت د وتر کې ویلې کېږي او دا به د رکوع نه وروسته وي. اصل په دې کې دا دی چې دا به د رکوع نه وروسته وي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه همداسې نقل ده. اوس که یو سړی دا د رکوع نه مخکې کوي نو په دې کې څه خبره نشته دی، خو بهتره خبره دا ده چې دا به د رکوع نه وروسته وي او دا غوره طریقه ده. شیخ الاسلام مجموع الفتاوی کې وایي ابن تیمیه رحمه الله چې قنوت باره کې خلک په دوه قسمه دي، دوه اقوال دي د علماو په دې کې او په دوه طرفونو کې دي خلک، او یو ډله داسې ده چې هغه په درمیان کې ده. بعضې علما دا وایي چې قنوت صرف د رکوع نه مخکې دی او بعضې دا وایي چې قنوت صرف د رکوع نه وروستو دی، خو لیکن فقها او محدثین لکه امام احمد رحمه الله او داسې نور محدثین هغوی دواړه له جواز ورکړی دی، د رکوع نه مخکې هم او د رکوع نه وروسته هم، او په دواړو کې اثار نقل دي، په دواړو کې صحیح اثار نقل دي. نو که یو سړی مخکې وی هم جایز ده او که وروسته وی نو هم جایز ده، په دې کې سختی نه ده پکار. اگر که شیخ الاسلام وی چې د رکوع نه وروسته دا بهتره او غوره دي ځکه چې دا صحیح روایت په دې کې نقل دی د رسول صلی الله علیه وسلم عمل دی. او لاس اوچتول په دې کې نو دا هم ثابت دي، عمر زنوه نه نقل دی او بیهقي کې دا روایت نقل دی د عمر زنوه نه او صحیح روایت دی. او لاس به اوچتوي د سینې پورې به لاس اوچتوي، یعنې ډېر به لاس نه بره کوي ځکه دا عام دعا ده. نو په دغه طریقه باندې به لاس اوچتوي او وتر په دغه طریقه به کوي او لاس به پکې اوچتوي او قنوت مخکې او وروسته دواړه ویلی شي. هذا والله اعلم.